د الله سبحانه وتعالی رحمت او برکت دې پر تاسو وي. هیله مند یم چې ټول به راته صحتمند او خوشحاله واوسیږئ. د پریډیټور د پوهې ځواک خپرونې ته ښه راغلاست. سراج الحق سادات یم. د پریډیټور د پوهې ځواک خپرونه په بشپړ توګه تعلیمي او فرهنګي خپرونه ده. په دې خپرونه کې نن شپه موږ سره خوشبختانه دوه ټیمونو ګډون کړی دی. ګورو چې کوم یو ټیم ګټونکی اعلانیږي او 10,000 افغانۍ له ځانه سره وړي. د دې څخه موږ ډېرې زیاتې ساده او اسانه پوښتنې کوو چې عمومي پوښتنې دي، څلور ځوابه پوښتنې دي او انځور لرونکې پوښتنې دي. اوس راځم د دې دواړو ټیمونو څخه اول یو ټیم سره معرفي کېږم. خو مخکې له دې چې معرفي شم ځانګړې مننه کوم د پریډیټور انرژي څخه چې زموږ خپرونه یې مالي سپانسر کړې. پریډیټور انرژي د ماسټر انرژي ډرینک کمپنۍ تولید دا هغه خوند دی چې د ستړیا څخه ځواک جوړوي، له ارامۍ څخه حرکت. تاسې هم وسکئ، ډېره خوندوره انرژي ده، خو چې کله مسکله یخه یې وسکئ. راځم د الف ټیم سره معرفي کېږم چې دوی څوک دي او له کومه ځایه څخه راغلي. سلام تاسو ته. خپل ځان معرفي کړئ او د ټیم نور ملګري هم در سره معرفي کړئ. سم انشاءالله. زه رحمت الله فیضاني د الف ګروپ سر ټیم او هر یو په څنګ کې را سره صفي الله او څنګ کې سلیمان جان انوري. ډېر ښه. رحمت جان ښه راغلی خپرونې ته. خیر تشویق دوستانو. د لیدونکو د الف ټیم سره معرفت وشو. اوس راځو بې ټیم سره هم معرفي کېږو چې دوی څوک دي او له کومه ځایه څخه راغلي. تاسو ته هم سلام. خپل ځان معرفي کړئ او د ټیم نور ملګري هم در سره معرفي کړئ. زه سید عابد د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. رحیم شاه زدران او حامد جان امانی. ډېر ښه عابد جان، ښه چانس درته غواړم. په ویاړ دوستانو تشویق. د لیدونکو له دواړو ټیمونو سره معرفت وشو. اوس راځو د الف ټیم څخه عمومي پوښتنې شروع کوو. زه به پوښتنې راواخلم رحمت جانه. خدای دې وکړي چې پوښتنې یو څه سختې وي. سختې دې خوښېږي که اسانې؟ نو ولې څنګه دې وایي چې خدای وکړي چې لږ سختې وي؟ خو همداسې مې ویلې چې ځکه واک زما دی د خپرونې، که نه د دې په خاطر باندې باید سختې پوښتنې وکړم له تاسو څخه. بیا صحیح ده. رحمت جان ټوکې مې در سره کولې. پوښتنې اسانه دي. آماده یاست؟ بله. لومړی پوښتنه: هغه څپې چې په افغانستان کې د مني او ژمي په پیل کې د اورښت سبب کیږي په څه نوم یادیږي؟ هغه ورېځې دي چې په اسمانو کې راځي او باران د دغه نه منځ نه راځي چې باران کېږي. باران او تبخیر له وسطن کې. راځم دویمې پوښتنې ته. شیخ اسعد سوري د کومې سیمې واکمن و؟ شیخ احمد سوري. شیخ اسعد سوري د کومې سیمې واکمن؟ د سوریې واکمن. د سوري؟ هو. سوري ته کله تللی وه؟ هوا لکه وخت مو پای ته ورسېد. راځم وروستۍ پوښتنې ته. هایدروکاربنونه څو ډولونه لري؟ که دا ځواب دې ونه ویلو نو بس. 2 ډوله لري. 2 ډوله لري. کم کم؟ نو هغه ډولونه دې له یاده وتلي؟ او ځکه چې دا دوی راته ډېر یاد کړي. تشویق دوستانو. رحمت جان بدبختانه ستاسو درېیمه پوښتنې ناسمه ده. خدای دې خیر پېښي دی خدای برنامې دې خیر سر ده. پېښي دویم او درېیم پړاو ته. انشاءالله. دویم پړاو کې ښه چانس رحمت. راځم صفي الله جان ته. صفي الله جان آماده یاست؟ لومړی پوښتنه: د حاجي ګک د اوسپنې کان څو سلنه اوسپنه لري؟ 80 سلنه. لږ ښه شه، ښکته راشه، نقل درکړم. 10 سلنه. 10 سلنه؟ 10؟ راځم دویمې پوښتنې ته. خوشحال خان خټک د چا زوی دی؟ عبدالقادر خان خټک. خوشحال خان خټک د چا زوی دی؟ صفي الله جان وخت مو پای ته ورسېد. راځم وروستۍ پوښتنې ته. مهرباني. ښه. الکینونه څه ته وایي؟ الکیلونه. الکیلونه څه ته وایي؟ الکینونه څه ته وایي؟ ښه. چکچک یې ورته وکړه. صفي الله جان بدبختانه ستاسې درېیمه پوښتنې ناسمه دي او تشویق د دې په خاطر وشو چې دویم پړاو ته باید آماده واوسېږئ. راځم سلیمان جان ته. سلیمان جان آماده یې؟ هو. لومړی پوښتنه: ګني د کومو سیمو له بوټو څخه ګڼل کېږي؟ ګني بله. هغه سیمې چې ډېرې اوبه لري. مدیترانهیي، استوایي، څه رقم؟ مدیترانهیي. مدیترانهیي. وخت مو پای ته ورسېد. راځم وروستۍ دویمې پوښتنې ته چې ډېره سخته پوښتنه ده، اسانه پوښتنه ده. د پور لغت معنا څه ده؟ پور قرض. قرض. کولی شئ مثال جوړ کړئ په دې لغت باندې؟ رحمت دې مانه پور اخیستی. ښه، سمه ده. راځم وروستۍ پوښتنې ته سلیمان جان. پوښتنه په دې شکل باندې ده چې د
الکین فرمول ووایاست. الکین فرمول ووایاست. ستاسې وخت پای ته ورسېد. دوستانو چک چک یې ورته وکړه. سلیمان جان تاسې یوازې یوې پوښتنې ته ځواب سمو چې دویمه پوښتنه وه او دوو پوښتنو ته ځوابونه را نشو کړلی چې لومړۍ او وروستۍ پوښتنه وه. په دویم پړاو کې درې وڼو ته ښه چانس. د لمر تلویزیون خوږو او قدرمنو لیدونکو د الف ټیم څخه عمومي پوښتنې پای ته ورسېدلې. اوس راځو بې ټیم ته. ګورو چې بې ټیم څه کوي. آیا زموږ پوښتنو ته ځوابونه راکوی شي او که نه؟ اوس به معلوم شي. ښه عابد صاحب، لومړۍ پوښتنه: د سروبي د برېښنا دستګاه څو توربینونه لري؟ د سروبي د برېښنا دستګاه څو توربینونه لري؟ 5 توربینونه لري. راځم دویمه پوښتنې ته. امیر کروړ په کوم کال کې مړ شو؟ امیر کروړ په کوم کال کې مړ شو عابد صاحب؟ راځم وروستۍ پوښتنې ته چې ډېره اسانه پوښتنه ده. د میتان فرمول څه شی دی؟ میتان عابد صاحب ته یو څه ووایه. عابد صاحب بدبختانه تاسې په درې وړو پوښتنو کې چوپ پاتې شولی. په دویم پړاو کې ښه چانس. راځم رحیم صاحب ته. رحیم جان آمدی؟ لومړی پوښتنه: سره زر په څو ډوله دي؟ سره زر په یو ډول. یو ډول؟ 0 5 شل. وخت مو پای ته ورسېد. راځم دویمې پوښتنې ته. د رحمان بابا دیوان په څو دفترونو کې لیکل شوی؟ په څو دفترونو کې؟ شل څو؟ 10 وکړه. شل 10 دفترونو کې لیکل شوی. سمه ده. راځم وروستۍ پوښتنې ته چې درېیمه پوښتنه ده. د ایتاین فرمول څه شی دی؟ ایتاین جان ایتاین اس اچ دو او خو به نه وي؟ نه هغه خو هغه ده. وقت څوم سم کې؟ 12 نه فارغ وم. 12 نه فارغ یې؟ 12 نه فارغ شوی دی؟ ها؟ وایي و سرم خوځوي. سمه ده. بدبختانه ستاسې درې وړه پوښتنې ناسمه دي. په دویم پړاو کې ښه چانس. راځم حمید صاحب ته. حمید صاحب آمدی؟ بله. راځم لومړۍ پوښتنې ته. د ځمکې قطبي وړانګه یا شعاع څو کیلومتره ده؟ بیا تکرار کړم. د ځمکې قطبي وړانګه یا شعاع څو کیلومتره ده؟ 5 کیلومتر. 5 کیلومتر. ماشاءالله. راځم دویمې پوښتنې ته. پیغله ملالۍ په تاریخ کې په څه شهرت لري؟ پیغله ملالۍ په تاریخ کې په څه شهرت لري؟ حمید صاحب وخت یې پای ته ورسېد. راځم وروستۍ پوښتنې ته. عضوي مرکبات عموما په کوم رنګ لمبه سوځي؟ حمید صاحب دقت وکړئ. یو څه ووایه. ستاسې وخت پای ته ورسېد. چک چک یې ورته وکړه. حمید صاحب بدبختانه ستاسې درې وړه پوښتنې ناسمه دي. چوپ پاتې شولی. په دویم پړاو کې درې وړو ته ښه چانس. ګډون لیدونکو له دواړو ټیمونو څخه عمومي پوښتنې پای ته ورسېدلې. اوس راځو دویم پړاو ته. په دویم پړاو کې به څه وي هغه به تاسو ته وروسته معلومات شي. خو مخکې له دې چې لاړ شو دویم پړاو ته، اول ځو یو لنډه شانده مخلو بیرته راګرځو له موږ سره پاتې شئ. ښه راغلاست دوستانو دویم پړاو ته. په دویم پړاو کې څلور ځوابه پوښتنې. د هر یو ټیم نه 2 پوښتنې کېږي. هره پوښتنه باید په 1.5 ثانیو کې ځواب کړی شي او هره پوښتنه 10 نمرې لري چې ډېرې زیاتې نمرې دي. دواړه ټیمونه باید ډېر زیات کوشش وکړي، همت وکړي تر څو زموږ پوښتنو ته سم ځوابونه راکړي. ځکه د هرې پوښتنې په مقابل کې موږ 10 نمرې ورکوو چې ډېرې زیاتې نمرې دي. راځم د الف ټیم څخه پوښتنې شروع کوم. ښه رحمت جان آماده یاست؟ انشاءالله. که آماده هم نه باید آماده واوسئ. هو نو. که غواړئ ځان آماده کړئ انرژي نوشي جان کړئ. انرژي وڅښئ. بسم الله که. رحمت جان مهرباني، صفی الله جان او سلیمان جان. خوند څه ډول و رحمت؟ ښایسته و. ښایسته و؟ هو. ښایسته ځوابونه اوس غواړم. انشاءالله. لومړی پوښتنه. نباتي ګرده یو له لاندې ځانګړنو څخه لري: الف جنسي حجرې،
ب سپورونه جیم ګمیتونه دال هیڅ یو مشوره وکړئ باید دا پوښتنې قوي جواب شي چون د هغه څه دی نباتي ګرده یو له لاندې ځانګړنو څخه لري جنسي حجرې نباتي ګرده ځکه چې دا سپورونه هغه هم چې کېږي که نه دغه شاتو مچۍ چې دي یو جانب دغه دقت ډېر زیات وکړئ کروموزومونه رحمت صاحب جنس او هغه کوي دا څلور جوابه سره تو څلور ځواب جنسي حجرې سپورونه او ګمیتونه هیڅ یو الف الف جنسي حجرې هو مطمئنې رحمت یا کمیتونه ښه جیم جز جیم جز په کمیتونه اخرنیو ثانیو کې خپل ذهنیت تبدیل کړلو خو ښه یې ونه کړل وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که نه د دې ځواب اشتباه دی ناسم دی صحیح ځواب یې چې دی رحمت جان الف جزو الف جو ګرد ځکه هغه هم چې کېږي دغه تخمګذاري هم چې کېږي د همدغه طریقه نه کېږي زه به تا سره وروسته غږېږم خیر په هر صورت راځم دویمې پوښتنې ته له کوم فلز څخه د استوا د خط د اوږدوالي په اندازه سیم جوړولی شو الف پلاتین ب زنک جیم وسپنه دال سودیم مشوره وکړئ یو سوال یو ځل تکرار په سترګو له کوم فلز څخه د استوا د خط اوږدوالي په اندازه سیم جوړولی شو الف پلاتین ب زنک جیم وسپنه دال سودیم مشوره وکړئ تا سره جوابه کې بیا تکرار کړه نه زنک چې مې پلاتین زنک وسپنه سودیم وسپنه دریم جز اشتباه دی اشتباه دی رحمت جان جدي درته وایم پښیمانه کیږي پلاتین دی پلاتین زنک وسپنه سودیم کوم جز پلاتین پلاتین الف جز سمه ده وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که نه د دې ځواب بالکل سم دی په دریم پړاو کې درته ښه چانس مننه خیر تاسې په دویم پړاو کې یوازې یوې پوښتنې ته ځواب سم او بلې پوښتنې ته ځواب را نشو کړلی اوس به لاړ شم مقابل ټیم ته بې ټیم ته د لمر تلویزیون خوږو او قدرمنو لیدونکو د الف ټیم څخه څلور ځوابه پوښتنې پای ته ورسېدلې اوس راځو بې ټیم ته ګورو چې بې ټیم څه کوي عابد صاحب مهرباني مخکې له دې چې پوښتنې شروع کړم کولی شئ انرژي نوشي جان کړئ مهرباني انرژي وڅښئ ها عابد جان آماده است مهرباني انرژي مو وڅکړله او خوندوره وه خوندوره اوس به له خیره ښایسته ښایسته ځوابونه به راکړي مستقیم ځم پوښتنې ته پوښتنه په دې شکل باندې ده چې د یو مشیمه نباتاتو عمده ځانګړنه عبارت ده له الف د پاڼې رګونه یې جال ډوله وي ب د پاڼې رګونه یې موازي وي جیم د پاڼې رګونه یې منشعب وي دال هیڅ یو مشوره د یو مشیمه نباتاتو عمده ځانګړنه عبارت ده له د پاڼې رګونه یې جال ډوله وي د پاڼې رګونه یې موازي وي د پاڼې رګونه یې منشعب وي دال هیڅ یو دقت ډېر زیات وکړئ ستاسې وخت په کمېدو روان دی یو جز باید انتخاب کړئ عابد ب ب د پاڼې رګونه یې موازي وي ب مشوره چا درکړه همکاران چا همکاران همکارانو درکړه زیات رول پکې دی چا موږ خپل لږ په لوړ اواز خپل. کم انرژي عابد جان سمه ده وبګورئ چې ستاسې ځواب سم دی او که نه د عابد جان ځواب بالکل سم دی ډېر ښه عابد راځم دویمې پوښتنې ته جامدات په کومو لاندې ډولونو لیدل کیږي الف قطبي ب رادیکالي جیم آیوني دال غیر قطبي مشوره وکړئ بیا هم تکراروم جامدات په کومو لاندې ډولونو لیدل کیږي قطبي رادیکالي آیوني غیر قطبي وخت لرئ د وخت په اړه تشویش مه کوئ الف قطبي قطبي دا مشوره چا درکړه د خپله عابد جان وخت لرئ پښیمانه کیږئ نه پښیمانه کیږئ چې هر څومره ووایم سمه ده وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که نه د دې ځواب اشتباه دی پښیمانه شوي اوس صحیح ځواب یې جیم جز آیوني ډېر زیات ټینګار مې در باندې وکړه عابد جان خو تاسې زما خبره ونه منله په درېیم پړاو کې درته ښه چانس غواړم ګډون لیدونکو له دواړو ټیمونو څخه څلور ځوابه پوښتنې پای ته ورسېدلې اوس ځو وروستي پړاو ته
په وروستي پړاو کې به څه وي پوهېږئ د مختلفو هېوادونو تاریخي سیمې بیرغونه او نقشې ښودل کېږي خو مخکې له دې چې لاړ شو وروستي پړاو ته اول ځو یوه لنډه شاندم اخلو بېرته راګرځو له موږ سره پاتې شئ بیا هم ښه راغلاست دوستانو وروستي پړاو ته ګورو چې به نن شپې د پریډیټور د پوهې ځواک په خپرونه کې کوم ټیم ګټونکی ټیم اعلانېږي هغه ټیم به ګټونکی ټیم اعلانېږي چې کوم ټیم زموږ پوښتنو ته سم ځوابونه راکړي او ډېرې نمرې واخلي اوس راځم د الف ټیم څخه پوښتنې شروع کوم خو مخکې له دې چې پوښتنې شروع کړم ځانګړې مننه کوم د پریډیټور انرژي څخه چې زموږ خپرونه یې مالي سپانسر کړې پریډیټور انرژي د ماسټر انرژي ډرینک کمپنۍ تولید د هغه خوند دی چې د ستړیا څخه ځواک جوړوي له ارامۍ څخه حرکت تاسې هم وڅکئ ډېره خوندوره انرژي ده خو چې کله مسکله یخه یې وڅکئ راځم د الف ټیم څخه پوښتنې شروع کوم ښه رحمت صاحب بله صاحب پروسه باندې پوه پوه یاست انشاءالله. ډېره ښه ده سکرین دا د کوم هیواد بیرغ دی اول منګولیا دویم مصر دریم کولمبیا څلورم وینزویلا مشوره وکړئ دی دو آخرش هست منګولیا مصر کولمبیا وینزویلا ونزویلا کوم ځای دی دقت ډېر زیات وکړئ رحمت صافي الله او سلیمان جان ستاسې وخت په کمېدو روان دی الف دی یو جز انتخاب کړئ وخت مو پای ته رسیږي الف جز منګولیا ډېر تنبلان یاست وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که نه د دې ځواب اشتباه دی صحیح ځواب یې مصر دا د مصر هیواد بیرغ و وای راځم دویمې پوښتنې ته سکرین دا د کوم هیواد نقشه ده اول برازیل دویم لیبیا دریم کینیا څلورم عمان لیبیا برازیل بیا هم نه دی دقت ډېر زیات وکړئ برازیل لیبیا کینیا عمان عمان نه نمی‌کنم نه عمان هم کوچنی دی خو یا کلانش بگید اینجا بره رحمت جان دقت وکړئ ها نقشې ته وګورئ بعد له هغې نه سم ځواب انتخاب که دو بیا انتخاب کن ستاسې وخت په کمېدو روان دی ځینې یو جز انتخاب وکړئ، انتخاب زه کړئ خو رحمت بیا جان رحمت جان. وخت مو پای ته رسیږي ب دویم جز لیبیا وبګورئ چې ستاسې ځواب سم دی او که نه د دې ځواب بیا هم اشتباه شو صحیح ځواب یې عمان څلورم جز راځم وروستۍ پوښتنې ته سکرین د دغه تاریخي ځای نوم واخلئ اول اموي جومات سوریه دویم علي سیف الدین جومات برونای دریم الاقصی جومات فلسطین څلورم بایزید جومات ترکیه الاقصی جماعت بیت المقدس خو فرق کوي د فلسطین د الاقصی دی چی دی الاقصی تو نیم ته متوجه اموي اوسه. جومات الاقصی. سوریه علي سیف الدین جومات الاقصی جماعت برونای برونای، الاقصی جومات برونای. فلسطین بایزید دوام جومات نداره. ترکیه ستاسې وخت پای ته رسیږي یو جز انتخاب له وخت مو پای ته رسیږي. فلسطین الاقصی جماعت. فلسطین دریم جز د دې ځواب تاسې خپله قضاوت وکړئ د دې ځواب څه شی دی اشتباه په لوړ اواز صحیح ځواب یې ترکیه څلورم جز بایزید جومات ترکیه بدبختانه تاسې په وروستي پړاو کې درې واړه پوښتنو ته ځوابونه رانشر کړی اوس به لاړ شم مقابل ټیم ته ګډونیدونکو د الف ټیم څخه د وروستي پړاو پوښتنې پای ته ورسېدلې چې بدبختانه درې واړه پوښتنو ته ځوابونه رانشر کړلی اوس راځم بې ټیم ته ګورو چې بې ټیم څه کوي عابد جان آماده یاست پروسه باندې پوه یاست ډېره ښه ده مستقیم ځم پوښتنې ته خوښه دي ده سکرین دا د کوم هیواد بیرغ دی اول قزاقستان دویم سویډن دریم میانمار څلورم ازبکستان مشوره وکړئ مشوره کې خیر وي نه قزاقستان ده سم ځواب انتخاب کړئ بعد له هغې نه او معلومه ځواب ووایئ الف 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 چې څه شی دی قزاقستان قزاقستان مطمئن یاست دا مشوره چا درکړه همکاران همکارانو خو درکړه یو نفر مشخص کړه زیات رول پکې د چا عابد جان خپله قزاقستان او قزاقستان سمه ده وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که نه د دې ځواب بلکل سم دی ډېر ښه عابد جان راځم دویمې پوښتنې ته سکرین
دا د کوم هیواد نقشه ده؟ اول افغانستان، دویم ترکمنستان، دریم ایران، څلورم پاکستان. مشوره وکړئ. پاکستان هم نه ده، افغانستان هم نه ده، ترکمنستان نه ترکمنستان، ایران دقت ډېر زیات وکړئ. سه ایران ایران. بله دا د ایران هیواد نقشه ده. دقت وکړه عابد جان، وخت لرئ. ایران ایران خپله خبره باندې ولاړی. سمه ده. اوس په نتیجه هم وګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که نه. د دې ځواب اشتباه دی، ناسم دی. صحیح ځواب یې ترکمنستان دویم جز دی. راځم وروستۍ پوښتنې ته. سکرین د دغه تاریخي ځای نوم واخلئ. اول د اسلامي علومو مرکز عراق، دویم د پولودیو زوړ ښار بلغارستان، دریم د بخارا زوړ ارک ازبکستان، څلورم هیتیو. تصویر ته ښه دقیق وګورئ، بعد له هغې نه سم جز انتخاب کړئ. دقت وکړئ عابد جان، وخت مو پای ته رسیږي. یو جز انتخاب کړئ. اول پښیمانه کیږي عابد جان؟ جدي درته وایم چې پښیمانه کیږي. ستاسو وخت پای ته ورسېد. بیا هم وګورو چې د دې ځواب سم دی او که نه. د دې ځواب اشتباه دی، ناسم دی. تاسې په آخرني پړاو کې عابد جان یوې پوښتنې ته ځواب سم او دوه پوښتنو ته ځوابونه څه اشتباه. ښه دوستانو، تاسې څه فکر کوئ؟ کوم ټیم ګټونکی ټیم اعلانیږي؟ الف یا بي؟ زه به نمرې وایم. الف ټیم په اولین پړاو کې 5 نمرې واخیستلې، په دویم پړاو کې 10 نمرې واخیستلې او په دریم پړاو کې دومره غټ صفر واخیستلو چې ټول کېږي 15. په ویاړې. بیا بي ټیم په اولني پړاو کې دومره صفر واخیستو او په دویم پړاو کې 10، په دریم پړاو کې 15 چې ټول کېږي 15. په ویاړې. دا نمرونه معلومیږي چې د نن شپې د پریډیټور د پوهې ځواک په خپرونه کې ګټونکی ټیم نشته. بعد د هغې نه به ګټونکی ټیم اعلانېږي چې کله موږ طلایي پوښتنه وکړو او هر ټیم چې به زر ووهلو او زموږ پوښتنې ته ځواب سم راکړلو، هماغه ټیم به د پریډیټور د پوهې ځواک په خپرونه کې ګټونکی ټیم وي. ګرانو هیوادوالو، د طلایي پوښتنې وخت راورسېدو. هر یو ټیم چې به زر وهلو او زموږ پوښتنې ته ځواب سم راکړلو، هماغه ټیم به د نن شپې د پریډیټور د پوهې ځواک په خپرونه کې ګټونکی ټیم وي. پوښتنه په دې شکل باندې ده چې وایي د کاربن سمبول څه شی دی؟ ګرانو هیوادوالو، تاسې وکتل چې الف ټیم به زر وهلو. نو اوس به ځواب هم ترېنه واورو چې د دې ځواب څه شی دی. ښه رحمت جان، ستاسو ځواب؟ د کاربن د هغې سمبول چې دی سی دی. نه سی دی، سی ای دی. سی ای؟ سی ای سمه ده. وبګورو چې د دې ځواب سم دی او که نه. رحمت جان وایي چې د کاربن سمبول سی ای دی. د دې ځواب اشتباه دی. ګرانو هیوادوالو، الف ټیم ونه توانېدلو چې زموږ پوښتنې ته البته ځواب سم راکړي. اوس راځو بي ټیم ته. ګورو چې بي ټیم آیا موږ ته ځواب سم راکولی شي او که نه. اوس به معلوم شي. ښه عابد جان، د کاربن سمبول سی تناسي سمه ده. بي ټیم وایي، عابد جان وایي چې د کاربن سمبول سی دی. د دې ځواب بالکل سم دی. ها عابد جان، ډېر خوشبخته یې ماشاءالله. ډېر د مبارک وي درته. د لمر تلویزیون خوږو او قدرمنو لیدونکو، تاسې وکتل چې نن شپې د پریډیټور د پوهې ځواک په خپرونه کې ګټونکی ټیم بي ټیم اعلان شو. که چېرې تاسې هم غواړئ په دې ښایسته برنامه کې له موږ سره له نږدې نه ګډون وکړئ، زموږ د تلیفون شمېره ده 011992525. تاسې کولی شئ په همدې شمېره باندې اړیکه ونیسئ. زموږ همکاران به ډېر ژر تاسې ته ځواب درکړي. راشئ د پوهې ځواک خپرونې ته له نږدې نه لیدنه وکړئ. هم به مو پوهه زیاته شي او هم به 1000 افغانۍ وګټئ. هغه څنګه وایي، هم ثواب او هم خورما. دا هم د نن شپې خپرونه وه. تر سبا شپې پورې د الله په امان.